یو خزراله او شکایت یې وکړ چې عمره دې فرش. عمر فاروق ورته راپاڅېد او لارې له ورکړه. نظام اسلام درته ښیم. په منبر ولاړ دی خطبه وایي. یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه ونیو منبر نه لاندې راکوز کړو. ورته ویل ولې بچیا وې دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نشې ویلی. په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف. ته ظالم یې. وی چې ولې وی په مال غنیمت کې صادرې راغلې وي. مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي. زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی. معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتلې. نو تا امیر المؤمنین نه ته ظالم یې. حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی. پلاره ما یو خپل صادرم تاله درکړ. چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس خېجه منبر ته خطبه شروع کړه. دې ته وایي نظام اسلام. اویس قرنی په غره کې اوسېده چیله او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکته خدای ما په ایمان راوړی دی او یا الله داغه نن نه زه پاغم به نه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغسته ځان نه غاښ وویستو. لکه خیال وکړو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یو وویستو. بیا لکه وای چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویست. لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل فکر راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات تر وروسته زما جوبه والا او دا په هغه غره کې یو اویس قرنی اوسېږي دا غلی اوسه. عمر فاروق د وفات نه وروسته عجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړل. ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې. نور مې هېڅ نه دي کړي. خدا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو دې ته وایي نظام اسلام. دې ته وایي نظام اسلام چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې فرش په منډه ولا رات ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی. عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره هر چا دپاره دی. زما د هغې کې ستا امانت دی. ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی زه بیبي په مخه دی ښه کور ته راغی او زوی د سر نه رونیو دیوال سره ډغرې وه او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای دپاره معافې کا. عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما. امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې 100مه دورې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی په دې مخې ورته لاس وواس ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي. دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لک سات چې تیر شه انا لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ عثمان خلیفہ شه سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو تورې په وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنه زما ځان دلار شي خو د دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشوه قرآن لستا او رستو نه په تبر والو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قرآن ور پرېوت زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغی پیغمبر را لګلم یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینه بچا قافله رااله د 200 خان ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګل ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شینو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګي عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له من شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا دا ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي یو خم ورکا وخ به ویجی دا وخ دا څه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا وخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وې دا وخ مې دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا پړې واغسته ورواله مخ کې شبچې په مخ عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار والی کې ویجی ویریدم وسو یریدم یا سره چې تو سره ته چې تم ور سره ده وی ولی کتلار شه بده ده نا ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي دې ته وایي نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دیکھو وګورئ